اشرف غنی وایي طالبانو افغانستان کې بې ساري استبدادي نظام رامنځته کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر، ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته. په سر کې یادونه کې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. له واکه پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي اشرف غني یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنۍ مشروعیت یو شرط دی. ښاغلي اشرف غني وویل چې طالبانو په افغانستان کې یو بې ساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هیواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي یا مات کړي دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته د طالبانو راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هیواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. خو اشرف غني ویلي وو چې طالبانو غوښتل د له منځه یوسي. اشرف غني په دې 12 دقیقیز غږیز پیغام کې د راتلونکي لپاره پر ګډې مبارزې او تفاهم ټینګار سره وویل چې له تیارو د وتلو لپاره باید مبارزه د ټولو په ګډون د ټولو د حقونو د تأمین او د هر ډول تاوتریخوالي په ردولو ترسره شي. نړیواله ټولنه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پلوي ده او ټینګار کوي چې طالبان باید د دوحې له ژمنې سره سم یو ټول ګډونی حکومت رامنځته کړي. قدرمنو دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.